Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی محترم اوریدونکو لیدونکو زمونږ په فضایل اعمال باندې د اعتراضاتو سلسله او جواباتو سلسله مونږ شروع کړې و. نن دویم نمبر اعتراض او دغه جواب ان شاء الله العزیز مختصر الفاظو کې ذکر کوو. دیو په حضرت شیخ زکریا نور الله مرقده په کتاب تبلیغی جماعت په نصاب باندې دویم اعتراض دا کوي چې شیخ زکریا رحمه الله په پرشتو باندې د کوتاهی الزام لګولې دی او د کوم واقعي او روایت چې ذکر کړل د بنیادی تور د قران مجید نه خلاف دی. اول نمبر زغه روایت تاسو ته اورو د فضایل اعمال دی د دې صفحه نمبر 17 ده اردو والا کې د فضایل نماز 11 نمبر صفحه ده او په پښتو والا کې صفحه 393 د فضایل نماز 17 نمبر صفحه ده. حضرت ام کلثوم رضی الله عنها خاون حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ بیمارو یو ځل داسې بهوش غونته حالت شو چې ټولو دا وګڼل چې وفات شو. حضرت ام کلثوم رضی الله عنها پاسې ده او د منځر نیت وتړو د منځر چې فارغ شو نو د حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ ته هم آرام وشو. د خلکو نه تاسو کو چې ولې زما حالت د مرګ په شان شوی وو. خلکو عرض کو چې آو وی فرمایل چې دو پرشته ما تراغلی او ما ته وویل چې زه د احکم الحاکمین په دربار کې ستا فیصله کېدون کې ده هغوی زبوت لما نو یو درېمه پرشته راغله او هغې دواړو ته ووی چې تاسو واپس لاړ شئ دې په خلکو کې دی چې د چا په قسمت کې چې نیکبختي د هغې وخت نه لیکلی شوی وه کله چې دی د مور په ګېډه کې و اوس د اولاد بلدنه نوري پیدې حاصلې دینه پس یو میاش حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه ژوند دی او بیا وفات شو. حضرت شیخ رحم الله د در منصور په حواله سره دغه واقع نقل کړي د روایت نقل کړي دي. نور کتابونو د روایت نقل کړي دي خو ځکه تفصیل ته نظم دیو په دې باندې په خپل بیانونو کې په خپل کتابونو کې په دې باندې اعتراض کړي دي. وی اول نمبر د دلته په پرشتو باندې د کوتاهی الزام لګول دي چې یو میاش دغه په ژوند کې شته دي دغه نه مخ کې پرشته را لې دي پرشتو نه هیر شوی. دویم نمبر دی وی دا واقع د قران مجید نه خلاف ده. دریم نمبر په دې سره د خلکو عقیده خرابېږي. نو دیو چې څومره بیانونه څومره کلیفونه ما واورېدل مې کتابونو رسالو کې د اعتراض وکړو نو هغه ټولو کې دیو د دې خبرې وضاحت نه لري چې په دې سره عقیده څنګه خرابېږي. کاش کړ دې وضاحت هم کړی وي. دویم نمبر دیو لیکلي دا قران مجید نه خلاف دي ځکه قران مجید وایي چې فرشتو نه هغه نه فرمانی نه کوي فرشتي او دی وایي چې فرشتي قبل از وخت را لهر شوی ورنه. اول نمبر خبره خدا ده چې په دې سره عقیده څنګه خرابېږي دې وضاحت نه دی کړی. دویم نمبر په ځایل اعمال کې هیڅ کله دا نه دی لیکلی شوی چې فرشتو د الله د په حکم کې کوتاهی کړې ده یا د غوی نه هیر شوی دی. دا دواړه خبرې غیر مقلین د خپل ذهني اختراع دردیو چې باغې کې زیادت کوي د خپل طرف نه. الته خو صفالی کلی دیغه واقع ما تاسو ته واورېده ولا چې پرشته راغلي دو پرشتو هغه بوتلو او بیا یو پرشته راغله دته د واپسې حکم وکړو نو دا پرشته په خپل راتلی شي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دی خو د الله په حکم سره کوي سمجه کوي نو بیا باغې د اعتراض زیره کم طرف راغی. شیخ الحدیث رحم الله خبره صفا کړی دا دیو هغه کې به ځای اعتراض کړی دی. دویم نمبر تاسو کله توجه وکړئ ام دغه واقعیا د غیر مقلدین خپل یو مشر د دیو محقق د دیو مناظر ذکر کړی دا خو د دیو معیار او پیمانه جدا جدا ده. کړه دیو د فکر مخالف یو کس ذکر کی د دیو د مسلک مخالف یو کس ذکر کی نو هغه په کافر شي. خود دغه واقعې د دیو په کتابونو کې موجودي په غیبان سترګې پټي کی د دیو
پیمانی د هر چا لپاره جدا جدا دي. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. نور ته ورکی پیمانی جدا د نور نه چخلی به پیمانی جدا وي. زه تاسو ته واقعي ذکر کوم. د غیر مقلدینو مشهور مشر دی مولوی ارشاد الله اثری صاحب چې دا ردیو میناز محقق تیرا کتاب دے مشاجرات صحابہ صفحہ نمبر 9 امدا واقعہ غم ذکر کئی فصفحہ نمبر 9 باندې نام نمبر صفحہ باندې دی وی حضرت عبدالرحمن عشرہ مبشرہ میں سے ایک بار سخت تکلیف کی بنا پر غشی کا دورہ پڑ گیا. علی خانہ نے سمجھا کہ شاید انتقال ہو گیا ہے. تھوڑی دیر بعد انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا. گھر والوں نے بھی تعجب سے اللہ اکبر کہا. پھر انہوں نے فرمایا کیا مجھ پر غشی طاری ہوئی تھی؟ تو علی خانہ نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا کہ غشی کے دوران ایسا ہوا کہ وہ شخص میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تیرے بارے میں فیصلہ لیتے ہیں. چنانچہ ہم چلے تو راستے میں ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا واپس لوٹ جاؤ. انہو من الذین کتب اللہ لهم السعادة والمغفرة وهم فی بطون امہاتہم. یہ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں سعادت مندی اور مغفرت اللہ نے اس وقت سے لکھ دی جب وہ شکم مادر میں تھے. حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 307. السراج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 بسندین صحیحین. مشاجرات صحابہ صفحہ نمبر 9. کاش کہ غیر مقلدینو په خپل دغه بیانونو کې په خپل دغه کتابونو کې دام ویلو چې دا زمون مولیانو ذکر کړي دغه په دې باندې کافر شو کړه قرآن خلاف شو. خو بس کاش چې دا دوهره معیار نه څومره بخوي. دریم نمبر په دې موقع باندې سید عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ مرګ واقع شوی وو کنه. دو صورتونه دي. یو صورت دا چې مرګ واقع شوی او دویم صورت دا چې مرګ نو واقع شوی. چې کم پهلو یم واغسته شي پاګه کې د عقیده د خرابۍ هیڅ قسمه اشاره نشته نه په کیسه خبره شته او نه په پرشتو باندې الزام شته چې دا غوینه د خبره هیر شوی و. اول نمبر خبره کواخلی چې باغه باندې مر نو راغله. نو بیا دا خبره ذهن ته راوستل چې هر پرشتي راغلي د روح قبض کول لپاره به روح ولې قبض نکو. د دې لپاره صحیح بخاری صفحه نمبر 1339 صحیح مسلم صفحه نمبر 3372 دغه رنګي په نور کتابونو ابن حبان مستدرک د ټولو کې واقع د موسی علیه السلام موجود ده. ملک الموت راغی موسی علیه السلام د بوز سره پر راغلی روح قبض کول لپاره. موسی علیه السلام په د مخ باندې گزار ورکو سترګې ورنه بهر راوستل هغه واپس لاړو الله تعالی ته. اوس بر دې په باره کې څه چې د پرشتي کوتاهي وکړله الله را لګل ول روح قبض کو سره روح قبض نکو. د دې په باره کې بس ما هو جوابکم په جوابونه په شیخ رحم الله باندې خو خپل بغض د وجه نه ته اعتراض وکړو د بخاری مسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په باره کې بس زبر جواب پته مې ان شاء الله چې کوم غیر مقلد د دې ماته جواب درکې. بل دویمه خبره ده د غیر مقلدونو یو مشر د عبدالسلام بستوی دغه اسلامی خطبات په نوم باندې کتاب چاپ د جلد 1 صفحہ نمبر 35 باندې لیکي میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا. وہی حدیث نبوی لکھی التا وہی میں نے اپنی امتی کو دیکھا کہ اس کے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی جو خدمتیں کی تھی اور ان کے ساتھ جو احسان کی تھی وہ نیکی آئی اور موت کو اس سے ہٹا دیا. آیا په خپل دی مشر بستوی سے باندې بدای الزام ولګی چې هغه په پرشتو باندې د کوتاهی الزام به ولګی چې د پرشتو کوتاهی کړي و. یقینا مونږ ته یقین دی چې نه پل نه لګي ور باندې ذکر دی او معیار دوهرا دی جدا جدا دی. دغه رنګ غیر مقنن یو بل مشر ثنا الله مرتسری د خپل کتاب کې حافظ په حواله سره لیکي وای حافظ ابن حجر فرماتے قصہ ہاروت و ماروت مستر احمد میں بسند حسن ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اس قصہ کو باطل قرار دیا ہے جیسے قائز ایاز وغیرہ. حاصل اس کا یہ کہ اللہ نے بطور ازمائش 2 فرشتوں میں شہوت ودیات کر دی پھر ان کو حکم دیا کہ زمین پر قضا فیصلے کرنے کے فرائض سر انجام دو. مدت تک انہوں نے بصورت بشر زمین پر عدل و انصاف قائم کیے رکھا پھر حسین و جمیل عورت پر پریفتہ ہو کر فتنہ میں پڑ گئی. اس بنا پر ان کو بطور سزا
बाबिल के कन्वे में उल्टा लटका दिया गया। फतावा सनाइया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 765। बुरा दे दलती सवई वही दे परिश्तों ना परमानी वकड़ा दा वाक़ई बसई सनद सर साबित था वही दे वही और अल तबिया अल्लाह दियो पर सजा पता और बांधी पता कोई के जोड़न दिखड़ी नो पर परिश्तों बांधी द ना परमानी और द गुनाह इल्जाम स्तासो खपल सड़े मनी उस बागमान इल्जाम न लगे जिदे परिश्तों बांधी दा किस्म इल्जामात लगे वो खबर सिर्फ द शेख ज़करिया से बरे मौला दा पारा दा द्वेम सूरत के वाखली चे पदे बानी मर्ग वाक़ई शवे हो द मर्ग नरुस्त अल्लाह ब्यारा जो अंदे को हमंग तपत्र जिदगा ला मजहबा कम चेर कुरान हदीस और तौहीद सुन्नत पनुम बानी उम्मत तो दोकवर कई अगोई बबिया दा खबर आवामो तकी चियरा यार दा दोबारा द्रा जोंदी के दल दा खो मुमतने दियो दा खो महाल दियो दा दियो फुला किसी बशुद कुरान न खिलाफ दियो दा किस्म किसी बकई हमंग दियो तवेल गाड़ू पदी उन्वान बानी उलमा मुस्तकिल किताबों ने लिखली दी मन आश बादल मौत मुख्तलिफ उन्होंने सर किताबों ने पदीन उम सर किताब दे चागी मुख्तलिफ कुरानी वाक़ियात हदीसी रिवायतों ने साबित अगर नकल कर दी तो सिर्फ दुमर वरियाद अवल गाड़म चिर बनी इसराइल दे यो मकतूल जोंदी के दल और द खपल कातिल पता वर के वल कुरान मजीद अवल सिफारे की जिक्र करी दी कनी द सलाहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद तफसीर दी उगरी तफसीर हवाशी सफ़ा नंबर 29 बांधी अगर वाक़िया नकल करी दा अवगली की बिल आखिर बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। गाय का एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया जिससे वो जिंदा हो गया और कातिल की निशानदेही करके मर गया। इधर कुरान के खिलाफ थी। दूसरा नंबर फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अहयाहू अल्लाह वरते हुए लम्ना शही भेजो अंदिकला कोई अल्लाह ताला या बला वक़फ़ अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बासा अल्लाह वरबानी मर रहा उस तरसल कालो पूरे दग से हालत हो बेरा जो अंदिकर दिया दग सिर्फ कुरान मजीद नूर गणाया तो ना और द गैर मुक़ल्लिदीन यो मशर देस वहीदुज़्ज़मान अगर पखपल किताब लुगातुल हदीस जिल्द 240 बांधी लिखी और ये कायदा के मर कर फिर कोई दुनिया में नहीं आता गैर मुक़ल्लिद आलिम देगा लिखी एक कायदा अक्सरिया है न कि कुल्लिया दा कायदा अक्सरियत कुल्लिया न था ये दग से कायदा न चल दिया मुखालफत बने शिके थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए और इब्न अबी दुनिया ने एक किताब फी मन आश बादल मौत मुरतब की है और इसमें ऐसे कई शख्सियात का जिक्र है और इंजील शरीफ से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कई मुर्दों को जला जिंदा कर दिया था जैसे आज आजिर वगैरह और कुरान में है वहुयल मौता बिइज़्निल्लाह मुर्त दियो न तपोस को चितासु बरागुई पबारक के सवाई यकीनन मन नरुस्त जो अंदिके दल चिकम जिकी यकीनन कानून द अल्लाह दा दे सी उसलीबा ने मर रागे दे बर क़यामत पोरस द क़यामत नमक के मक दे यानी दे दोबारा दुनिया तरसर न नशरात ले बस खबर खत्म शुदा अल्लाह कानून दे कुदरत अदा दे कि अल्लाह गाली रजोंदी के वले शिबाजी रजोंदी करिन दे कुरान सर साबित है हदीस सर मगर सही रिवायत सर साबित से मुबागिबानी इतराज न को नुकर वाकई दो पहलू जोड़ी यौदा चिन्नो राजू चागी बानी मर्द सर न उरा गनु बागी दे इतराज कौल च परिश्तो कोताही कड़ी वा अगर वल्ला मारत ल बदलाइलो सरा दोम नंबर के वफात शवे द वफात नरुस्त जो अंदी के दल अगर सममतनी और महाल न दा खूब कुरान पर नसूस सर साबित था गैर मुक़ल्लिदीन मशरान हवाले और बानी माजी कर ले लिहाजा दा इल्ज़ाम पर शेख ज़करिया रहमहुल्लाह बांधी लगवल चिदागा दल तेरा कुरान खिलाफ वाक़ई जिक्र करो फुला 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 अदी गरीबान मिसाल दी से दे दा मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह जिक्र की वे अमरुद की उचिंजे की मामूली जिकी दे गर्जी मुख्तसर दे बाहर दुनिया नहीं ली दली नो दे किताब से देवी देना वो मगट दुनियावी मदा मिसाल गैर मुक़ल्लिद ये रिवायत बो इज़्ज़त की दगी पे मतलब गरीबान पुईगी ना आओ ये बज़ख़ मुज्तहिद शो मनो बस दगी मिसाल दगद सी खपल पुईगी ना बल मनी ना नो बस वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि अस्साइर ला तलैत वला दरैत बस हम हाल है दे गरीबान खपलम गुमराही पलार रवान दी नूर गुमराही तरफ तरकागी अल्लाह रब्बुल जलाल दी मुंदा ला मजहब द हर किस्म सोना महफूज व साथी अल-दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से
वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300 5949 296।